وایي چې یو پیر یهود د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رالو او یو سړی او یو ښځه یې راوستو چې هغوی زنا کړې وه. دا قرآن کې هم دې خبرې ته الله اشاره کړې ده سورة النساء کې. دوی چې کله د ښځې او د سړي زنا کړې ده او دوی شادي شوده دي، واده شوي دي، نو په تورات کې هم دا دي چې دوی به رجم کېږي. خو هلته دا خلک مخوریز دي، نو اوس دوی له سلار ګوري. دا د یهودو د مولیانو طریقه وه چې زموږ د امت په بعضو مولیانو کې اوس هم شته. خان، ملک، مالداره، جیداد والا، زورور، یا د چا جومات یا د چا علاقې، هغه له پکې څه گنجایش پیدا کېږي، خو غریب له پکې نه پیدا کېږي، بلکې په غریب باندې خو ټوله خطبه او ټول درس پټ کوي. دوی اوس وایي چې یاره دا خو تورات کې دې باندې رجم دی، څه وکړو؟ یو کار وکوئ، د دې مسلمانانو د پیغمبر پسې ورشئ، ورته وایي دا کسانو زنا کړې ده د سړي او د ښځې، نو بس موږ مسله اسلام ته واپس کړې ده، داسې دا خبیثان. نو ګورئ که وی چې رجم پې نشتي، بس یو په مسلې نه هم بچ شو او خبر هم برابر شوه چې موږ خو جي مسله پیغمبر له وړې وه. او که یې درته ووایي چې رجم پې شتې، نو بیا ترې راځئ وایي زموږ ستا سره څه کار دی، موږ خو خپلې مسلې بیانو، زموږ سره خپل دین دی. صحیح ده. لاړو په هغه پسې وایي د ده باره کې تاسو څه وایئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. سبحان الله، هغې حقیقت راښکاره کو. وایي ما تجدون فی کتابکم، ولې تورات کې دې باره کې څه نشته؟ هغه وایي تورات کې خو شته، تورات کې مسله ښه واضحه راغلې ده. نو چې تورات کې راغلې ده نو بیا ما ته څه وایي تورات کې څه دي؟ وایي تورات کې دي چې نسخم وجوههما ویخزیان، مخونه به ورله تورو او په خره به یې سواره کړو چې دوی وشرمېږي. دا وایي په تورات کې، دی دروغ وایي. تورات کې څه و؟ رجم. هغه ورته ویې بیا تورات راوړئ نو چې ویې ګورو، فأتوا بالتورات فتلوها، ویل ولئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینې راوړئ. تورات یې راوړو، نسخه چې کومه ورسره وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بالغ کېښودو، په هغه بالغ باندې هغه تورات هغه نسخه کېښوده. نو هغوی خپل یو کس راوستو چې دی به یې لولي چې هغه ته ابن سوریه ویلی کېدو. نو کله چې هغه دا مسله شروع کړه په تورات کې او دغه ځي ته ورسېدو چې په دوی باندې رجم دی، نو په دغه ځي باندې یې لاس کېښو. ویې وګوره دلته خو د رجم مسله نشته. نو عبدالله بن سلام رضی الله عنه د یهودو عالم و، ته خو دا هر څه معلوم. نو هغه ورته یې لاس اوچت کړه، ارفع یدک، د لاس په درجه کې سړی خو لاس خو اوچت کړه. نو وی چې لاس یې اوچت کړو نو د زنا دا خبره دا په دغه ځای کې داسې پړقېده چې په دوی باندې چې څوک داسې زنا وکړي په هغوی باندې رجم دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقت د هغوی راښکاره کړو په دې طریقې سره چې تورات یې راوغوښتو. ویي دې کې څه دي؟ هغوی دې کې دا نشته. وګوره وایي دي که نه دي. دا د هغه طریقه وه. دغه شان